په پاکستان کې افغان کډوال چې په زور له هیواده ایستل شوي دي وایي چې پاکستان به په څرګنده توګه د کډوالۍ نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي دي او د دوی ایستلو پر مهال یې له دوی سره تاوتریخوالی او سپکاوی کړی دی. پر همدې موضوع د بحث لپاره سره په ژوندۍ بڼه د سکایپ له لارې د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز ماري صاحب راسره دی. ماري صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. ولې د فرضي کرښې له وروستۍ نښتې وروسته د جبري شړلو لړۍ چټکه شوې ده؟ مننه. لومړی تاسو تخنیکي همکارانو ته اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. علیکم السلام. ګوره دا خو فشار یوه وسیله ده. پاکستان پنجابي چارواکو همیشه افغانستان دپاره د فشار له وسایل نه ګټه پورته کوله. مخکې ابزار د دوی په لاس کې میراب، منبر، دین، اسلام، جهاد دا کیسې دي. اوس هغه خلک په دې باندې پوه سوي چې دوی په دې استفاده کوي، ګټه پورته کوي. دغه میراب، منبر او مدرسې او جهاد دا کیسې اوس په دوی په وړاندې راپورته سوي. د هغه استفاده اوس نور کسان کوي، ګټه نور پورته کوي. دې خواته دې ته اوس دی پروژه اخیستې ده، پروژې اخیستلې د پروژو دپاره جوړ سوی دی. د بهرنۍ او د غربي هیوادو د ګټو دپاره دا جوړ سوی پاکستان ده. دا یو ایالت دی هغوی ته. نو بنا دا چې اوس پروژې اخلي پلې کولې او په هغه وسایلو اوس هغه کار نه کوي. دې خواته اوس دی بدنامېږي، بې کفایته معرفي کېږي خپل بادارانو ته. او بادار هغه څه پیسې ورکوي، کمیشن ورکوي او په دې کې براد معیشت کوي. پوځیان و ایسار دوی. نو په دې کې دوی وروسته پاتې کېږي، ناتوانه کېږي. هغوی په دې بې اعتماده کېږي لکه څنګه چې سوي دي. کله چې چین سره دوی اړیکې جوړې شولې، پاکستان مجبوره شو ځان یو څه ناامن کړي چې چینایان بخښنه غواړم روس نه چین سره چینایان پانګونه ونه کړي. بیا اوس دا مثلا نوې پروژې دغه له وجې نه امریکا، قطر او ترکیې ته ډېر ماموریتونه ورکړل. دا ته ډېر تاوان وکړ. اوس راځي دې لپاره چې پخوا به افغانستان کې لاسپوڅي وه، د دوی حکومتونه به وه، له پنډۍ و اسلامآباد ته به حکومت راته، تاجرانو به هم دوی سره اړیکې درلودلې، شریکان به ورسره وه. د افغانستان په توکو به د پاکستان مارکې خو دوی به وړله، دوی به بې کفایته توکي راوړله چې نن سبا هماغه تاجران په چغو هم دي، ځکه دا لاره بنده شوله. او بیا نو سیاسون وه، هلته به تلل او راتلل به جاسوسي به یې کوله کونه. دغه شی اوس بند شوی ده، دا هم کار نه کوي. د بنا بله هېڅ لار نه لري. سوداګري بنده شوه، اقتصادي اړیکې بندې شوې، لاسپوڅ یې ووتله هېواده. طالبان چې دي امارت اسلامي دا یو لاس خلک دي، یوه قومنده ده، یوه خبر ده. میراب منبر ته لاړه، جنګ جهاد دا کیسې اوس نشته. افغانستان کې بهرنی نشته چې بیا فتوا د جهاد صاحب د مولوي فضل الرحمن نور ورکړي. برعکس په پاکستان کې فتنه، خارجیان، روسان په د اوسپنې په ویلډرو فابریکه کراچۍ کې، امریکایان، چینایان ګوادر کې دوی دي. نو جهاد اوس په دې هغه کېږي، ځکه دوی غواړي چې څه وکړي، له یو وسیلې نه استفاده کړي، هغه کډوال دي. کله دلته زلزله سي، کله دلته سیلاوونه راسي، کله ژمی سي، کله بحراني حالت سي، بیا په هغه وخت کې دوی کډوال په زور راکوي، دغه چې دوی شرایط ومنل سي او هغه برنامې پلان نه چې غر ورکړي هغه پلي کړي او سیمه ناارامه کې ځان ته د جګړې یوه لاره پرانیزي، ځکه په جنګ جګړه کې بیا ده ګټله. او اوس نو فشار په دې راوړي، ځکه ته چغې د سوداګرو پورته سوې. موږ ضرورت او اړتیا نه لرو د پاکستان تجارت. دا خو یو وهم و، ډار. دا خپله دوی لاسپوڅو جاسوسانو جوړه کړې چې بدون له پاکستانه تجارت نه زندګي نه کېږي. هر څه موږ په دې اړیکې پارلمان کې هم چغې ولې وو، په وزارتونو کې هم چغې ولې، ځکه دوی ګټې دوی غله تړلي وه، له تاجر سره، وزیر سره، ګمرک سره، له مشر سره او کشر سره. دوی یو سلسله وه، دغه خلاف د ستاندرد توکي به راوړله، ملت به یې تباه کوه، دوی به خپلې غلا یې کولې، ځکه خاین او غل خو د ملتو دی، دې په قصه کې نه وي. نو دغه لپاره و د هغوی چغې پورته سوي د موږ 15 هېوادو سره نورې بدیله لار لرو. اورګاډی د موږ ځي ورځي چې شرقي اروپا پر یو هېواد سره چې اورګاډی ولرو، معنا یې دا ده چې ټول نړۍ سره موږ سیکس ولرو. نو بنا قرقیزستان، قزاقستان، دا شمالي هېوادونه، چین، هند سره د چابهار نه او لاوایي او زمیني او د اوبو لار نه ایران سره، نو دوی ضرورت لري ترانزیت افغانستان ته. دوی لارۍ به تللې مرکزي اسیا او شرقي اروپا ته، ځکه اوس نو مجبوره دی چې دا کډوال په چک کې ظلم زیاتی وکړي او د خپل شرایط ومني. بنان په کار دا ده چې د کډوال زر ته زر دغه چې راووځي،
او د امارت اسلامي د زمينه مسله کې راي ولي او د افغانستان داسې معیشت ځوان ورته تللی ورته مایای کی د کار د ارڅ زمينه چې نو له د افغان هم پاکستان او ایران استفاده وکړي. ډیر مننه مرستم راو شو. دویم پوښتنه ته ستاسو په ان پاکستان د کډوالو د نړیوال کنوانسیون کوم مسلمات کړی دي؟ دلته لوی کنوانسیون چې دا په تریټي اف روم یا کنوانسیون نیویانا ورته وایي د 1950 کال آخري کنوانسیون بیا د پروتوکول 1950 کال د چې په نړیواله کچه دا پلي کیږي او په دې پروتوکول کې دا راغلي دي چې هغه هیوادونه د ملګرو ملتونو سازمان غړي دي د شرایط او قطعنامې د دې کنوانسیون د کډوالو په دې باندې مورل وجرا دي. څنګه شورای امنیت بخنه غواړم کمشنري عالی ملل متحد او یونیسار اداره هم ځان ته قطعنامې لري په دې اړه باندې چې هغه اړخ لري له 1970 کال د اعلامیه د حقوق بشر چې هغه هم 10 ماده او قطعنامه لري. دا ټول سره راټول سي بالغنه بیا کېدای سي چې د دې د اصول پر بنیاد باندې کډوال یا د مربوطه دولت امنیت شورا ته شکایت هم وکړي د ووم فاسد مشهور پر بنیاد باندې او یو اداره هم دې څنګه کې کار کوي شکایتو کې چې دوی پریکړه پدې وګزه کالته د ملت مسله د بشر د حقوق مسله د ډیپلوماټیک اصول د یو شپږمه د شپږمه موږ په ځای کې آماده ته د مسله د سیول لا د مدني د مسله د خپل د کډوالو د انسان د حقوق بشر ده دوی تاسو ویل دي چې کله کډوال چې لبل هواده ووزي هغه شرایط معیارونه چې پوره نه کړي کډوالۍ په تدریجي ډول په داوطلبانه شکل او تاسو حقوق امتیازات نه پاکستان او ایوم ادارې ورکړل تخپل له اروپا نه کډوال ډیپورت کیږي زی ایوم اداره ورته ټیکټ ورکړي یا پورټل کې ځای ورکړي یا په ډېر عزت او ابروه پیسې ورکړي به تدریجي 9,000 پاونډ ورکړي یا ډالر ولر سره تخپل واته قانوني شرایط دا کچېره پاکستان وایي زه مستقل خپلواک هیواد مو په 1990 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب هم ترلاسه کړی دی او په دې کنوانسیونو کې دوی لاسلیکونه هم کړي دي نو بنان دا واجب دي شرایط ته دا شرایط دي کنوانسیون باید ومني کې نه مني دا پر د ملامت ته باید په دې کې ډیر مننه مارسه په خاصه سره چې دا نړیوال اصول وځي زبرځواک هوادو پلاس کې دي د خپل ګټه باندې چلی یو تکله تورست وای کله ته پاچا وای کله کال شهر د سوریه دی وی جمهور کله بیا القاعده سی کله انعام په واده سی کله بیا بیرته نوبل جایزه ورکول کی دغه یو لوی په دنیا کې دي متاسفانه چې دا درې منړې هوادونه د دې رنج وړي او متاسفانه دا مشکلات ده نو پاکستان دا پروژه په لیکل د لپاره کې دای سي پر علاوه د کډو نور وسایل نور فشارونه کار وکړي تایید جوړ کی بنا امارت اسلامي افغان به خپل تدابیر ورته محکمه کې ولري ډیر زیات مننه مارسه بخنه سره وخت کم دی را وشو ورسته پختنې ته کلار الله هم بند پاتې شي د سیمایز امنیت وضعیت څنګه غسمنېدلی شي بخنه وړم که څه پاتې شي کلار الله هم بند پاتې شي د سیمایز امنیت وضعیت څنګه غسمنېدلی شي نه هیڅ تاسو نه کېدا او ډار وهم د کورني هغه محتکرین چې احتکار شروع کړه ځکه 2-3 ورځې کې خون نه پورته کیږي ځکه مواد خو نه خلاصېږي او هغه سوداګر چې له ایران او پاکستان سره شراکت لري شناخته کارت او شهریه لري دغه هیوادو او هغه مواد دغه په امر باندې وړل او غیر تمارکول په خپل نوم باندې او لګي خو خلاف د سټانډرډ 2 کې راوړل چې لسونه موږ سره ستا ورته مختلف تاجران او غټ واړه پاکستان سره او د شپارس نور له ایران سره مکمل په دې باندې خبرونه جوړ کوی وخت دا به افشا کو دوی دا کار کول دوی وهم جوړ کړای موږ مستقیم بدیل لار لرو خو او وایي چې احتیاج مادر ایجاد اس کله چې د غلارې باندې هم چې ټول سره شپږ وړه مملکتو سره مجبوری یا افغان چې خپل تولید وکي زراعت درو بل درو مواد درو هر څه درو بهترین کارخانه جوړم دا اوس کو تاجر پوسی چې نور چپلاقه مثلا خوراکي فلاني توکي یا دغه وسایل پاکستان نور څوک نه راوړي د فورن فابریکه جوړي او ډېر کامیاب مختزي او د خپل پرمختګ څخه پیوات کیږي او مختلفو څنګه کوم هر څه لرو استعداد لرو فابریکې تخنیک هر څه کولای شي راوړي د همدغه رقابت د پاکستان د خلاف د جاسوسانو د غلو پلاس باندې دغه د موږ اصلي باز اصلي تاجران چې کارخانه او صنعت تلوي جوړه د نه پرې خود ځکه ناسالم رقابت او غلط د غلو حکومت لخوا نه حمایت کېدله کدا حمایت نسی د هر څه مخبل خود کفا هر څه جوړولای سو
پخوا چېرته و مثلا ظاهرشاه په وخت کې پاکستان چېرته و کمونستانو وخت کې پاکستان چېرته و داود په وخت کې چېرته و دا خو هسې یو وهم جوړ ګورې اوس روسیه راواقع سوې ده هغوی دا درک کوي چې مثلا په سیاست کې څه لوبې روانې دي وایي زه مذاکرې کوم یعنې خپل حریفان سیالانو ته وایي چې تاسو خو چل کوئ که رښتیا کوئ راځئ سوله وکړم یا مثلا اقتصادي چارو کې تاجکستان درک چې اوس خو لارې بندې سولې یا ترکمنستان غږ پورته کړی ده راځئ اوس دوی راوړاندې کېږي بهترین بدیل ده د موږ لپاره بهترینه خبر ده چې راسي به سوداګر و مواد دلته وړي عین اروپا شرقي اروپا غربي تر امریکا پورې رسي ډېره مننه مارش صاحب مرکزي اسیا تر شرقي اسیا ټول موږ ته رسي پاکستان خو لوی خنډ لوی مشکل که دا پروردګار په موږ لوی رحم وکړي چې دا شوم هېواد او شوم تجارت له منځه لاړ ډېره مننه د نړیوالو چارکارپو عزیز مارش صاحب ستاسو له حضور څخه کور ودان له تاسو خپل ټول همکاران نه په مننه سره ښه شپه ولرئ